سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د کاناډا امیګریشن په حواله یو ځل بیا د یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو چې دلته پروګرامونه ډېر زیات دي او نوي پروګرامونه هم اناونس کیږي، ځکه چې دوی لکه اسان په کار دي. نو څومره چې نوي پروګرامونه اناونس کیږي زما به دا کوشش وي چې ستاسو سره په هغې حواله معلومات شریکوم. دا نننۍ ویډیو چې ده نو دا هم پراوینشل پروګرام دی او پرون شروع شو، پرون کابل ورځ شروع شو. دا صوبه چې ده دا نیو فاونډلینډ او لیبراډور ورته وایي، دا د کاناډې په مشرق کې واقع ده، اټلانټیک اوشن باندې، او آبادي 5.5 لکه خواوشا آبادي ده. ډېره ښه صوبه ده او معتدل درجه حرارت لري. دوی ته په ځینو شعبو کې په ځینو کیټګریز کې کسان په کار دي. نو دغه کسان چې دي هغو های ډیمانډ باندې دي او تر دې حده پورې دا خبر راله چې اوس هغه وایي چې جاب آفر دې هم نه وي، خو چې دلته خپل ډاکومنټس موږ سره جمع کړي، موږ به یې سلیکټ کوو چې کوم پکې ښیي، نو موږ به هغو ته نامینیشن لیټرز لیږو. اوس د ښه والي چې کومه کرایټیریا ده په هغې باندې هم زه خبره کوم. دا پروګرامونه اصل کې چې دا پرووینشل نامیني پروګرام، دا صوبایي پروګرامونه ما مخکې هم خبره کړې وه چې درې قسمه پروګرامونه دي. فیډرل ایکسپریس انټري باندې ده، نو په هغې کې خو چونکې جاب آفر نه یې پکار، د هغې خپله کرایټیریا ده، CRS سکورینګ سیسټم یې د هغې. دغه شانتې بیا نور چې RNIP والا پروګرامونه چې رورل ناردن امیګریشن پایلټ هغې ته دي ووایي، نو په هغې کې کمیونټي بیس چې لکه په یو علاقه کې کسان پکار په یو صوبې په یو علاقه کې، خو دا چونکې په ټوله صوبه کې پکار دي، نو په دې کې ډېر زیات چانسز دي. او په دې هم ښه ده چې په دغه کیټګریز کې څوک راځي، نو د هغو دپاره یو ډېر ښه چانس دی چې بغیر د جاب آفر نه د دوی کار وشي. حالانکې دا زما خیال دی چې اولنی پرووینشل پروګرام دی چې په دې کې جاب آفر نه غواړي. د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې هغو ته په دغه کیټګریز کې یا په دغه شعبو کې د څومره خلکو ضرورت دی. طریقه کار یې څه دی؟ طریقه کار یې بالکل اسان او ساده دی. دې چې طریقه کار یې ښودی، نو په هغې کې دا ده چې د دوی په ویبسایټ باندې دوی به ستاسو نه کوېسچنیر یا سوالنامه ږدي، او سوالنامه دا ده چې هغه به تاسو دغه ته لاړ شئ، ویبسایټ ته لاړ شئ، به تاسو ته وښیم، او په هغې کې به تاسو 3 کوېسچنې ستاسو نه کوي د ټول نه مخکې چې ستا عمر څه دی، ځکه چې دلته په عمر باندې مختلف کیټګریز چې کوم دي یا د دوی د پروګرام د سکورینګ سیسټم چې کوم دی، نو په هغې کې دا څیزونه کاونټ کیږي. نو ستاسو نه به عمر تپوس کوي چې په کوم کې دی، نو هغې کې رینج کې به تاسو ولیکئ چې په دغې نه دغې پورې دی، هغه به پکې تاسو له هغه آپشن درکړي. دویم به ستاسو نه د آیلټس تپوس کوي چې د آیلټس کې تا 5 سکور نه زیات اخیستی، مینیمم 5 سکور دی اخیستی که نه دی، نو هغه چې ته یس کې کلیک کې. دریم به ستا نه بیا دا تپوس کوي دا کوم چې های ډیمانډ دغه دي د سکلډ اکوپیشنز دي، کوم چې هغو ورکړي دي چې په هغې کې ستا په 13 کالو کې د یو کال کم از کم ایکسپیرینس شته که نشته. نو چې دا 3 کوېسچنیر ته وایي چې شته، نو هغه به بیا ته مخکې بوځي، او چې مخکې ته کله لاړ شي نو هغه به بیا ستا نه نوم تپوس کوي، ستا ایمیل اډرس به تپوس کوي. خو دلته زه دا خبره کوم چې ایمیل اډرس تاسو بالکل 100% کنفرم ورکوئ. د هغې وجه دا ده چې دا ټول پروسیډینګ به بیا مخکې هم په دې ایمیل اډرس باندې کیږي. دغه شانتې ستاسو نه به نور تپوسونه وکړي او د ملک تپوس به کوي، نور به کوي. د هغې نه پس به بیا دوی ووایي چې خپل ډاکومنټس اپلوډ کا. نو ډاکومنټس چې ته اپلوډ کوې، نو په هغې کې ستاسو نه به ریزومي غواړي، کور لیټر به غواړي، ستاسو ډیګري به غواړي، جاب ایکسپیرینس به غواړي، او د دې نه علاوه ستاسو آیلټس به غواړي. کوم ملګري چې زما د چینل ته نوي راغلي دي یا دا ویډیو په اول ځل ګوري، نو د هغو دپاره زه دا خبره کوم چې دلته ریزومي چې کوم ده یا چې ورته CV وایي، نو د دې خپل فارمیټ دی، په هغې باندې ما یو ویډیو جوړه کړې ده. نو ملګري هغه کتی شي چې هغه CV خپل ریزومي چې ده په هغه حساب باندې جوړه کړي. زه به کوشش کوم چې لینک هم په دې ډسکرپشن کې ورکړم چې څنګه به خپله CV جوړوئ یا ریزومي ورته دلته وایي، نو هغه څنګه د کانیډین فارمیټ ریزومي څنګه ده چې دا ډېر زیات ضروري دی. بیا کور لیټر د دې سره ډېر زیات ضروري دی. او کوم ملګري چې په دې هم نه یې پوهه چې موږ به خپله ډیګري څنګه اټسټ کوو یا ویریفیکیشن به د هغې اسسمنټ به څنګه کیږي، نو په هغې باندې هم زما یو ویډیو شته، آنلاین اسسمنټ تاسو څنګه کولی شئ. نو هغه به هم زه لینک په ډسکرپشن کې ورکړم، او نور د جاب هغه دغه چې څنګه کول غواړي، نو هغې باندې هم ما په ډېرو ویډیوګانو کې خبرې کړي دي. کوشش به کوم که د هغې لینک میلاو شو هغه هم ستاسو سره شیر کړم. نو دا دغه چې ډاکومنټس چې ټول تاسو اپلوډ کړئ، دویم سټیج به بیا د هغوی چې دوی دلته چې کومه کمیټي کینی، دا سلیکشن کمیټي چې د پرووینشل نامیني پروګرام دپاره، په دې کې د دوی امپلایر هم ناسي. نو کم امپلایر چې لکه کم شعبو کې چې ضرورت وي، نو هغه امپلایر هم راغوښتي. دغه ستاسو چې کله دغه مکمل شي، دا تاسو هر څه اپلوډ کړئ،
او ستاسو دغه پروفایل مکمل شي دا پروفایل هغه ته کولاویږي او هغه ګوري نو په هغه باندې دوی بیا سلیکشن کوي لکه په یو دغه کې ما چې کوم خبره تاسو ته وکړه چې په دې سلور سيزونو باندې دوی بس تاسو دغه کوي ججمنټ کوي چې د عمر په لحاظ باندې د هغې پکې خپلې نمبرې دي د ډیګرۍ په لحاظ باندې چې پی ایچ ډي ده ماسټر ده بیچلر ده څه ده ځکه چې په یو شعبه کې که ضروري هم نه ده لکه اوس ټیکنیشین دپاره یا ټیکنالوجست دپاره چې کوم پوسټ وي نو هغه به که ډیګري د هغو دغه د بی ایس سی ډیګري په کاري او چا ایم ایس سی کړی ضروري نه ده چې بی ایس سی والا دې نه اخلي د هغو به په خپلو کې کمپټیشن وي دغه شانتې ماسټر والا چې د هغو په خپلو کې کمپټیشن وي او پی ایچ ډي والا په خپلو کې کمپټیشن وي دا مطلب نه دی که ستا سره بیچلر ډیګري ده نو آیا د بل سره ماسټر ده د بل سره پی ایچ ډي ده نو نه تا اخلي دی نه اخلي د هغو په خپلو شعبو کې به د هغو د یو بل سره مقابله کوي یا موازنه به کوي دغه او په جاب باندې بیا دریم خبره پکې د جاب راغله د چا یو کال ایکسپیرینس دا خو مینیمم ریکوایرمنټ دی او د بل سړي 3 یا 4 یا 15 کال ایکسپیرینس نو هغه له به پریفرنس ورکوي د خبرو ته باید ساتي خو صرف ستاسو په هغې کټګریز کې به د هغه ستاسو سره مقابله په نورو کټګریز کې باندې دغه شانتې بیا د آیلټس خبره ده نو که آیلټس چا 5 وي او نور 5 هغو ته نه میلاویږي نو یا په نورو څیزونو کې ستاسو دغه ښی نو بیا به تاسو سلیکټ کوئ دغه شانتې که 6 والا نو بیا به 5 والا پاتې کوي یا 5.5 والا نو دغه څلور څیزونه چې د بیسیک ریکوایرمنټس دي خانو دغه په دغه نامینیشن کمیټې کې د دیو سره پروینشل نامینیشن کمیټې کې چې د امپلایر ور سره ناشي نو چې هغه کله تاسو سلیکټ کې چې او دا زمون کینډیډیټ پکار دی نو هغه امپلایر چې دی هغه بیا تاسو سره رابطه کوي هم په دغه باندې ستاسو ایمیل اډرس چې کومي په دغه ایمیل اډرس باندې به ستاسو رابطه کوي نو ځکه زه وایم چې ایمیل اډرس خپل بالکل صحیح ورکوئ د هغې نه پس بیا چې دی چې کله تاسو دغه وشي نو تاسو له به یو پروینشل پورټل هغو اډرس درکړي او دغه پروینشل پورټل ته به هغه وایي چې تاسو دغه راولېږئ دا ایکسپریشن اف انټرسټ چې لکه زه په دې کار کې انټرسټ یم یا په دې پروګرام کې انټرسټ یم یا کنیډا ته راتلو په دې کې زما انټرسټ شته نو چې کله تاسو راولېږئ نو دیو به بیا داسې کار وکړي چې تاسو له به په پروینشل لیټر درکړي او چې کله چې پروینشل لیټر درکړي بیا به تاسو ته وایي چې ایکسپریس انټري ته تاسو دغه وکړئ اپلای وکړئ نو کله چې تاسو بیا ځکه چې ټول څومره دغه چې امیګریشن کیږي نو دا صوبه نه کې خو فیډرل کوي نو په فیډرل کې الریډي چې تاسو د صوبې نه نامینیشن وشي نو په دې کې بیا تاسو سکور نور هیڅ ته ضرورت نشته خو هغه کې به بیا تاسو نه هغه 15 شپږ سيزونه غواړي کوم چې ما بار بار ذکر کړی دي لکه آیلټس الریډي تاسو سره د ډیګري تاسو سره دا جاب آفر تاسو ته ولګي یا نامینیشن چې تاسو وشنو تاسو 600 پوینټس په هغه ایکسپریس انټری کې اسه رالو نو چې دغه رالو نو په زما خیال چې 300 یا دغه پکاري نو کو تاسو بیا نور هیڅ هم نه نو هم تاسو هغه کار یو قسم له شوی دی چې کله تاسو دغه صوبې سلیکټ کړئ نو بیا پکې نور څه خبره نشته خو هغه دغه سټپس په فالو کول غواړئ تاسو هغه فارمونه ډکوئ د دې سره څومره فند پکاري یو کس راتلو لپاره د فیملی راتلو لپاره هغه فند په تاسو شو کوئ دغه 15 سټپس تاسو والی نو بس تاسو بیا کنیډا ته راتګ چې دی هغه کې بیا هیڅ نور خند نشته وزه تاسو ته خیمه چې لکه دا خو هغه پروسیجر چې کوم ته ما تاسو ته وخو بیا به زه تاسو سره هغه لینک شیر کوم نو په هغې کې بیا تاسو تلی شئ او دغه کولی شئ دغه سټپس چې دي فالو کولی شئ اوس تاسو ته ښیم چې هغه کم کیټګریز دي دا تاسو په دې سکرین باندې به اوس وګورئ چې کم کیټګریز دي چې هغه په های ډیمانډ کې دي نو صرف دغه کیټګریز والا چې دي د هغو دپاره دا سټریم کولاو دی د نور دپاره نه دی نو دا کیټګریز راځئ چې وګورو خملګرو دا افیشل ویب پیج دی د دغه سکل ورکر پروګرام د لپاره نیو فاونډلینډ ان لیبرادور
دیو چې کوم دی خو براشي پرایورټي سکلز نیو فاونډلینډ کنه دا درې سټپ دي چې کمپلیټ ان ایکسپریشن اف انټرست بیا سوی پرومیسینګ کینډیډیټس ریسیو ان انویټیشن او بیا انوایټیز اپلای تھرو آنلاین پورټل څنګه چې ما تاسو ته خبر وکړه دا تفصیل تاسو ریډ کولای شئ چې سه الیجیبিলিټي کرایټیریا دا ټول خبره ما تاسو ته وکړه نو اپلیکیشن ګایډ لبراشي او کوېسچنیر نو اپلیکیشن ګایډ ته خو ضرورت نشته کوېسچنیر دا دیز نه شروع کیږي اپلیکیشن ګایډ تاسو ګورئ نوم کته شي بهر begin priority skills نیو فاونډلینډ کوېسچنیر کنه دا چې دا کلیک کوم نو دی و چې په سټپ 1 کې به سس تاسو کوی دا کوم تفصیل چې د موه دلته تاسو ریډ کولای شئ بیا په نیکسټ سټپ کې بیا به چې سس تفصیل ده دا تاسو بیا ریډ کړئ دریم چې بیا مخکې موږ لاړو سټپ لنو دی وای چې دا تفصیلی بیا لیکل خادل ته وای چې I am ready to start priority skills نیو فاونډلینډ کوېسچنیر وایزه تیار یم ټیک شو نو دا به تاسو چلو کوئ چې دې لکه راشي نو په دې کې به دا خبر یاد ساتئ چې دا دوه خبرې دي ان ډیمانډ ورک کوېسچنیر او یو اکیډمیک دی نو اکیډمیک والا ستاسو نه دی ځکه چې دلته چې چا سبق ولی د هغو دپاره دا به پاتې کوي او دا به کولاو کوي نو کله چې دا تاسو کولاو کوئ نو تاسو به مخې ته بوزي دا به ته وایي چې دا څو خبرې دنه تپوس کوي تاسو به راشئ دا ټول ریډ کوئ او بیا وایي چې زه دې سره اګري یم نو کله چې ته اګري شي نو بیا به وایي چې نیکسټ ځه چې نیکسټ لاړ شي نو دا ستا نه عمر تپوس کوي هاو اولډ آر یو دا تاله دغه درکړي رینج درکړی دی نو زیاتره خلک چې 31 40 په منځ کې یم ښه بیا وایي چې ستا ایکسپیرینس چې دی دغه کم های ډیمانډ اکوپیشن چې دي هیلث کیر والے انجینیرز دا ډیولپرز ټیکنیکل سپیشلیسټ او ان ډیمانډ ایکواکلچر کنه په دې کې چې ستا په تیرو لسو کالو کې کم از کم یو کال ایکسپیرینس شته که نشته ته به ورته یس بیا وایي چې تا آیلټس ورکړی دی که نه دی او آیلټس دغه چې کوم دی سکور نو دا دلته دې لیکلی ګوره سی ایل بی لیول 5 آر هایر که نه سی ایل بی لیول 5 چې دی نو د آیلټس 5 نه هم کمي بهرحال تاسو چې کم از کم آیلټ 5 وي نو دغه مینیمم ریکوایرمنټ دی نو ته به چې ما آیلټس کړی دی او دا چې بیا کله ته نیکسټ شي مینیمم ریکوایرمنټ که دا تا ته دا رالو چې یو آر الیجیبل to continue to priority skill Newfoundland and Labrador questionnaire خاطر وای مخې ته تلی شي او ته د دې لپاره الیجیبل نیکسټ بیا کله ته لاړ شي نو دلته ګوره بیا به فیملی نیم خپل نوم ګیون نیم او ډیټ اف برث جنډر ایمیل به ډېر صحیح لیکئ بیا به دا ایمیل کنفرم کوئ پرایمري ټلیفون نمبر کنټري او کنټري اف سټیزنشپ کو دغه نه جدای که بل ځای اوسیږئ نو بیا پکې تاسو کنټري سټیزنشپ کولی شئ خو په خپل ملک کې اوسیږئ نو بیا ضرورت نشته دی ته بلکې دا هم لیکلی شئ دواړه لکه پاکستان یا دواړه افغانستان یا که بل ځای اوسیږئ نو پاکستان او یو ای یا بل ملک چې که نه بیا به دا ټکوئ او نیکسټ به ځئ نو دې نه به پس به بیا تاسو لکه کوم ډاکومنټس چې اپلوډ کول غواړئ ما چې تاسو ته ووایي ریزیومي ده کور لیټر دی او ایکسپیرینس سرټیفیکیټ وغیره د آیلټس دا نور څیزونه به تاسو ته سټپ بای سټپ وایي به تاسو دغه کوئ نو ستاسو آنلاین پروفایل به تیار شي او هغو ته به ورسي نیکسټ سټپ ته بیا هغو ته انتظار کوئ ښه ملګرو دا کیټګري ستاسو وکتې دلته به زه یو بله مهمه خبر وکړم هغه دا چې ما مخکې په یو ویډیوز کې ویلي دي چې خپله ان او سی به څنګه ګورئ نو که څوک ملګري نه وي یا نه وي ورته پته نو د هغو به زه لینک ډسکرپشن کې ورکړم چې هاو ټو فایند یور ان او سی د دې نه زما مطلب دا دی چې ګوره دا جاب ټایټل چې دوی کوم ورکړي دي نو ضروري نه دی چې ستاسو د جاب ټایټل دی هم هغه کله چې تاسو دغه جاب ټایټل چې دوی ورکړی دی او تاسو په ان او سی کې ورکئ هلته چې د هغې کوډ راوباسي نو د هغې کوډ لاندې نور بلاشه جاب ټایټلز دي نو که ستاسو دغه یو جاب ټایټل او تاسو وایئ چېرې زما خو پکې نشته نو داسې خبره نه ده بعض وخت داسې چې په یو دیو جاب ټایټل ورکړی او د هغې سره یې بیا شپږ اته نور ورکړي نو که په هغې نورو کې هم تاسو راځئ نو بیا به تاسو لاندې لاړ شئ چې لکه دیو ریکوایرمنټ څه دي نو بیا تاسو پکې هم سلیکټ کیږئ ضروري نه ده چې هم دغه سپیسیفیک کم چې دیو جاب ټایټل یې ورکړي دي هم دغه جاب ټایټل دي ځکه چې په یو جاب باندې د یو جاب بېشماره جاب ټایټلز کیدی شي نو دغه به هم تاسو سرچ کړئ چې خپل ان او سی څنګه ګورئ او بیا د دې نه علاوه بله خبره زه دا کومه چې لکه دا پروګرام اوس ورځ دوه مخکې شروع شو نو کیدی شي دا د کاله پورې جاري د 2 کالو پورې جاري نو ضروري نه چې اوس ستاسو سره دا ډاکومنټس ټول پوره خو تاسو کو په میاشت 2 درې کې دغه ډاکومنټس برابرولی شئ نو زما په خیال ډیره ښه موقع ده او تاسو ته یو ډېر ښه چانس دی چې کنیډې ته راشئ د نورو مهمو ویډیوګانو لپاره زما سره اوسئ خوشحاله اوسئ د الله په امان